په هلمند کې د هوا په سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوي دي. ښاریان له مسوولینو غواړي چې دغه بیې کنټرول کړي تر څو د سون توکو ته د هر سړي لاسرسی اسانه سي. دا په لښکرګاه ښار کې د سون توکو هغه بازار دی چې دا مهال پکښې د پیر او پلور کاچه لوړه سوې ده. د معلوماتو له مخې دلته د لرګیو د 1 کیلو بیه 15 افغانۍ او د 1 کیلو ګازو بیه بیا 53 افغانۍ ته رسېدلې ده. د سون توکو پلورونکي د بیو د لوړوالي لاملونه د سون توکو کمښت، د ترانسپورټ د کرایې لوړوالی او د لارو خرابوالی یادوي. په هلمند ولایت کې چې د بوټو یا د سون مواد چې ګران شوي دي، قیمت یې لوړ شوی دی. د پتې خاطر باندې چې یو خو چې دی له کرایې لوړې دي او بل چې کومو مځکو کې بوټي ولاړ دي، که هغه ولې دي که هغه توتان دي، هغه د کمښت سره مخ کېږي، هر کال ول کېږي. نو په دې خاطر باندې قیمت لوړ شوی دی. موږ له هغه 1 افغانۍ ګټه ده. نو په دغه خوشحاله یو چې هر څه ارزانه سي او دولت زموږ سره دا کومک او همکاري وکړي چې هلته لارې پرانیستي او خلک راسي دغه ګاز په ښه ارزانه توګه د افغانستان ولس ته ورورسېږي. پر همدې مهال د لښکرګاه ښار اوسېدونکي وایي که په دې سړه هوا کې د سون توکي وانخلي، ماشومان به یې د یخنۍ له امله په ناروغیو اخته سي. دوی له سوداګرو او مسوولینو غواړي چې بیې راټیټي او کنټرول کړي. د ژمي له رارسېدو سره ستاسو په خپله معلومېږي چې د خلکو اقتصاد ضعیفه دی. بوټي او ګاز ښه قیمت ته رسېدلي دي. د موږ د مشرانو څخه دا خواهش دی چې د مشران دې کار ته متوجه اوسي چې دغه شیانو باندې یو نوکی یا نرخنامه ورته وټاکي یا یو حساب ورته وکړي، سر په وګرځي چې شیان یو نوکی را کنټرول کړي. د ژمي په رارسېدو سره بوټي، لرګي هر څه ګران شوي دي. مګر بیا موږ غواړو د خپلو هغه خلکو څخه غواړو چې ټال لري، د سونګ توکي لري، چې د یخوا مهاجر را روان دي، د اخوا یخونه دي، باید چې خپل وطنوال د خپلو وطنوالو سره کومک وکړي، همکاري وکړي. دا هم غټ همکاري دی. منه چې 60 افغانۍ پکښې ګټي، 10 افغانۍ پکښې وګټو. بلخوا د هلمند سیمه ییز مسوولین هم ډاډ ورکوي چې په ښار او ولسوالیو کې د سون توکو د بیو د کنټرول لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د لښکرګاه ښاروالۍ د مقام په هدایت باندې لښکرګاه ښاروالۍ د مارکیټونو تنظیم مدیریت، همدارنګه زموږ نورې برخې چې په دې برخه کې اقدام کوي او مسؤلیت لري، هغوی د کنټرول په برخه کې اقدام سره کوي او انشاءالله کوښښ کوو چې د سونګ توکو د قیمتونو د لوړوالي مخنیوی وکړو او په ژمي کې هغوی ته د دغه مطابق د پلور اجازه ورکړو. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرله پسې وچکالیو له امله په ولسوالیو کې د نیالګیو نه روزنه هغه لامل دی چې په مستقیم ډول یې د سون توکو پر بیو اغېز کړی.